السلام علیکم همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. د اتین نیټورک نوی اپډیټ راغلی دی. تاسو باید نن ورځ په اتین نیټورک یو پیکیج فعاله کړئ او فقط 1400 ساعته وخت لرئ تر څو پیکیج دغه فعاله کړئ. د برونز پیکیج تاسو باید په هغه کې واخلئ. دغه تر څنګ تاسو د مایننګ سپیډ به هم زیات شي. اتین نیټورک به ډېر ژر په غټو ایکسچینجونو کې چې د هغه کې لیست شي یو ښه قیمت په واخلي. تاسو اوس وګورئ زما پروفایل چې دی ساده دی او کله چې پیکیج فعال شي نو دلته به یو نشان هم راشي. نو زه راځم دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیم څنګه موږ په دغه کې پیکیج فعاله کړو، څه ډول فعالېږي. تاسو به د هغې لپاره لومړی اتین نیټورک چې د هغه به اپډیټ کړئ. کله مو چې اپډیټ کړ نو له هغې وروسته به راشئ دغه پریمیوم ته، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو به دا ډول صفحه راشي. لاندې به راشئ بای دغه ځای ته، لاندې بای برونز پیکیج دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته یو میټاماسک راځي، بل ټرست والېټ راځي او بل چې دی ټوکن پاکټ راځي. تاسو باید ټرست والېټ یا هم په هر والېټ کې چې وي تاسو باید 3 USDT او د 10 سنټه په اندازه BNB ولرئ. صحیح ده. په 3 USDT باندې تاسو دغه پیکیج چې دی هغه فعالولی شئ. د برونزو پیکیج چې دی هغه فعالولی شئ USDT بیفشل کرنسي باندې. که ټرست والېټ فعالوئ ټرست والېټ باندې به کلیک وکړئ. که میټاماسک یا هم ټوکن پاکټ وي او زما ټرست والېټ چې دی هغې سره نه کنیکټ کېږي، د اکثره کسانو ټرست والېټ سره چې دی هغه سره نه کنیکټ کېږي، نو زه راځم د میټاماسک سره یې کنیکټ کوم. را به شئ میټاماسک به انتخاب کړئ. کله مو چې میټاماسک انتخاب کړ کلیک به پرې وکړئ نو تاسو ته به دا ډول یوه صفحه راشي. دلته که چیرې کې سمدستي کنیکټ شو، خو ډېره خلک سمدستي کنیکټ نه شو، نو دلته دغه ځای باندې به کلیک وکړئ کنیکټ والېټ. کله مو چې کنیکټ والېټ باندې کلیک وکړ نو تاسو ته بیا دا ډول یوه صفحه راشي. دلته دغه میټاماسک باندې بیا کلیک وکړئ. کله مو چې میټاماسک باندې کلیک وکړ نو دغه دی زموږ میټاماسک چې دی هغه کنیکټ شو. دلته وګورئ زموږ میټاماسک چې دی هغه کنیکټ شو. کله چې کنیکټ شو لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی دلته باید دا ځای کې پام وکړئ ډېر. دغه ځای کې دلته دغه ځای کې هماغه ایمیل چې تاسې هغه کې ورکړی دی اتین نیټورک ته ورکړی دی، هماغه ایمیل به راواخلئ. خپل اتین نیټورک به راخلاص کړئ، پروفایل ته به لاړ شئ، هلته تاسو ته ښیي. صحیح ده. کله مو چې هغه راواخیسته دلته به یې ورکړئ. صحیح ده. دغه زما ایمیل دی چې هغه ته مې ورکړی دی، اتین نیټورک ته مې ورکړی دی. نو کله مو چې ایمیل دلته ورکړ له هغې وروسته به راشئ بای پریمیوم باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې بای پریمیوم باندې کلیک وکړ له هغې وروسته به دغه بای باندې کلیک وکړئ دغه ځای باندې. له بای باندې مې چې کله کلیک وکړ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راشي، میټاماسک ته به بوځي. نو لږ به انتظار شي تر څو تاسو ته دغه صفحه په بشپړ ډول راخلاصه شي. له هغې وروسته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو د BNB قسم غواړئ ښیي چې تاسو باید دومره BNB ولرئ. 0.00 په اندازه BNB باید تاسو ولرئ په هر والېټ کې چې وي. له هغې وروسته به په اوپرا باندې کلیک وکړئ دغه ځای باندې. صحیح ده. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو ته بیا دا ډول یوه صفحه راشي. له هغې وروسته به راشئ کنفرم باندې بیا کلیک وکړئ. صحیح ده. دا ځای باندې کنفرم باندې. کله مو چې کنفرم باندې کلیک وکړ نو دغه دی موږ ته ایمیل راغی چې تاسو که والېټ چې دی BNB او USDT چې دغه ورته ولېږل شول نو ستاسو پیکیج چې دی دغه دی وګورئ په بریالۍ توګه فعاله شو. زموږ پیکیج چې دی هغه فعاله شو. په اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړئ بېرته به راشئ اتین نیټورک ته. کله چې اتین نیټورک ته راغلی پاس وګورئ. تاسو ته مو مخکې وښودو دغه ځای مخکې ساده و، اوس دغه نیشنونه ورسره راغلل. زموږ پیکیج چې دی هغه فعاله شو او د هغې تر څنګ زموږ سپیډ هم ورسره زیات شو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه کې پیکیج فعاله کړئ. نو هڅه وکړئ نن ورځ کې دغه پیکیج فعاله کړئ. صحیح ده. ځکه وخت کم پاتې دی، تقریبا 14 ساعته وخت پاتې دی ورته. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.